القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا اراده لري تاسې چې سوال وکړي له رسول خپل محمد صلی الله علیه وسلم څخه لکه چې سوال کړه سوی و د موسی علیه السلام څخه پخوا د دې څخه، او هر څوک چې بدلوي یعنی غوره کوي کفر په ایمان، یعنی چې ایمان ورکوي او کفر اخلي، نو په تحقیق سره ورکه یې کړل سمه لار. تفسیر یعنی د یهودو په شان بې ضرورته او د سرکشۍ پوښتنې مه کوئ، ځکه داسې پوښتنې د کفر او ګمراهۍ لاره ده. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. خوشوي او دوست ګڼي ډیر د اهل کتابو څخه دا چې وګرځوي دوی تاسې وروسته د ایمان راوړلو ستاسې کافران د حسد د سببه چې له خبیثو نفسونو د دوی پیدا سوي دي، وروسته د هغه چې ښکاره سو دوی ته حق چې رسول قرآن او د اسلام دین دی، نو عفو وکړئ دوی ته او مخ ترې وګرځوئ او جزا مه ورکوئ تر هغه پورې چې راولېږي الله جل جلاله امر خپل. تفسیر یعنی تر هغه پورې تاسو د هغوی په خبرو صبر او تحمل وکړئ چې زموږ د لوري تاسو ته کوم حکم راسي، لکه چې په پای کې په آخر کې محمد صلی الله علیه وسلم ته داسې حکم راغلی چې ټول یهودان د مدینې منورې د شاوخوا څخه وشړي. ان الله على كل شيء قدیر. بېشکه چې الله جل جلاله پر هر شي باندې ښه قادر دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. او سم دروي یعنی ادا کوي د ټولو حقوق سره لمونځ او زکات ورکوي او هغه شی چې مخکې لیږي د پاره د ځانو خپلو د نیکۍ یعنی لکه صله رحمي او صدقه وبمومي ثواب د هغه په نیز د الله جل جلاله. بېشکه الله جل جلاله په هغه شي چې کوي تاسې ښه لیدونکی دی. تفسیر یعنی د هغوی په ضرر او ایذا باندې صبر وکړي او په عباداتو کې بوخت او مشغوله او لګیا واوسئ، ځکه چې الله تعالی جل جلاله ستاسې د کارونو څخه هیڅکله غافل او بې خبر نه دی، ستاسې هیڅ یو ښه کار نشي ضایع کېدی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. او وای یعنی اهل کتاب لسره به نه ننوځي جنت ته مګر هغه څوک به نه ننوځي چې وي یهودي یا نصراني. تفسیر یعنی یهودان خو وایي چې پرته له موږ څخه بل هیڅ څوک جنت ته داخل نسی، او نصرانیان وایي چې پرته له موږ څخه بل هیڅ څوک جنت ته داخل نسی. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.